په فلم کې یو هلک ښایي چې په سایکل ناست وي او یو غټ ګیټ ته راځي او هلته کې ودرېږي او په هغه ګیټ باندې یو بورډ لیکلی وي چې دننه مه راځئ. اصل کې د هغه ګیټ دننه یو کوډ وي او خلک دا خبرې کوي چې دې کې پیرین او بلاګان اوسېږي. دې ته یوه جینۍ چیلنج ورکړي او ورته وایي که ته د دغه ګیټ دننه لاړې او په دغه ور باندې چې کومې نمبر یې لیکلي دي او ماته دې روړې نو زه به تا سره انډیوالي وکړم او دغه شانتې دا هلک د کور دننه راشي او دغه ور نه نمبر یې شو کوي او داسې ظاهرېږي چې ده چا دیکه ورکړه او د ګیټ دننه یې لړا کو. خو څنګه چې دا پاسې له کور دننه لوګی شي او یو دم هلته کې تیاره شي او څوک دغه هلک د خپو نه ونیسي او دننه یې بوځي او دا دروازه بنده کړي او دې نه پس موږ د دغه هلک چغې او سورې واورو او نور څه نه وي. څه ورځې پس موږ دوه هلکان ګورو چې په ډاکسن کې راشي او د دغه کور بهر ودرېږي او دا بل ملګری ته دا کور ښیي او ورته وایي چې نن شپه به موږ خپلو ملګرو سره راشو دلته کې به پالټي وکړو. خو د دې یو ملګری دا هلته کې په ډاکسن کې کوز کړي او دا بل ملګری دې هلته نه لاړ شي خو موږ دلته کې ښکاره ګورو چې دغه هلک ته د کور دننه څوک ګوري او هغه بل ملګری ځي او خپل څه نور ملګري ځان سره په ګاډي کې کښېنوي او دغه کور طرف ته روانېږي او هغې کې یو جینۍ وي چې د هغې لانا نوم وي او دغه دوه جینۍ خپلو کې خبرې کوي او موږ ته داسې معلومیږي چې دغه کور ته د تېرو څو کالونو څوک هم نه لیدلي او دغه جینۍ خپلو ملګرو ته وایي چې دغه کور ډېرې مشهورې کیسې هم شته او ډېر خلک داسې وایي چې دغه کور کې یوه بلا یعنې شیشکه اوسېږي او هغه شیشه کې ډېر زیات خلک هم مړه کړي دي او لانا ورته وایي چې ما هم پخوا یو کور کې اوسېدم کوم ځای کې چې به یو شیشکه اوسېده او ورته ووایي چې دغه شیشکې سره به سلو نه هم زیاتې پیشوګانې په کور کې اوسېدې او له ټول کلي خلکه به دغه ښځې نه ډېر سخت یېرېدو او لږ ساعت پس دغه ټول ملګري دغه کور ته راشي له شین یو ملګری دغه دروازه کولاوي خو لږ ساعت پس هغه دروازه پخپله کولاوه شي خو اچانکه څوک د دننه نه دغه هلک په تیزه باندې راکاږي او دغه ټول ملګري ډېر سخت ویریږي خو لږ ساعت پس دغه هلک په خندا باندې و بهر وځي او داسې معلومېده چې دې خپلو ملګرو سره ټوکې وکړي. لانا هلته کې څه تصویران ګوري کوم چې له لانا ډېر زیات خوښ شي. لانا هلته کې تصویر ته ډېر په غور ګوري او هغه راخلي او څنګه چې دغه تصویر واپس کېږي نو دې دماغو ته یو خیال راشي او څنګه چې خیال دې شروع کېږي هلته کې حالت خرابېږي. شاته یو کرسۍ پرته وي په هغې باندې یو سپینه کپړه وي او هغه کپړې نه یوه بلا ساده شي او دې ته ګوري کومه چې ډېره زیاته خطرناکه شي. لانا هلته کې ډېره تیزه چغه وخي په کومه چې دې ټول ملګري هلته کې راشي خو څنګه چې لانا خپل خیالاتو نه بار وځي دې د پوز نه اینه روانوي او لانا خپلو ملګرو ته وایي چې موږ ته پکار دی چې دلته لاړ شو خو کله چې لانا د یو دروازه کولاوي شاته نه دغه دروازه څوک په تیزه باندې راکاږي او لاکې کي. لانا خپلو ملګرو ته چې ضرور په دغه کور کې بلاګانې شته او هغې زه په خپلو خیالاتو کې ویرولم او وګورئ اوس هغه بلا خپله دروازه هم بنده کړه خو د لانا په دغه خبرو باندې څوک هم یقین نه کوي او یو ملګری ورته وایي چې کیدای شي دا زموږ هغه ملګری دی کوم چې سهار راغلی و هغه موږ دلته کې یاروي چې هغه د سهار نه دغه کور ته راغلی دی او ځان یې پټ کړی دی او دا هم هغه دی چې موږ په دغه کور کې یاروي. لانا اوس هم ډېرې زیاته یېرېدلې وي او هغه یو ځل بیا دغه دروازې کولاولو کوشش کوي او د دوی په موبایلونو کې سیګنل هم نه راځي ځکه لانا وایي چې دلته نه زر ته زره ځان وکاږو خو هغه دروازه نه کولاویږي او شاته نه بند وي بیا دې ځي او هغه ټولې کړکۍ کولاوي خو هغه کړکۍ هم د شاته نه چا بندې کړې وي چې څوک هم د دغه کمرې نه بهر ته ونه ځي. یو جینۍ هلته کې ځي او سپینه کپړه ګوري خو کله چې دغه کپړه د شیشې نه اخوا کوي هلته نه اچانکه یو لاس روځي پهله خو هغه ډېرې زیاته ویرېږي او بیا خپل لاس راخلي او په دغه شیشه باندې لګوي او د دغه جینۍ لاس په شیشه کې ډېر زیات دننه لاړ شي په کوم باندې چې دا چغې وي او د دې ملګري راشي او دې نه لاس ونیسي او بهر ته یې راکاږي. د دې لاس خو بهر ته راکاږي خو د دې لاس نه ډېرې زیاته اینه رواني او داسې معلومیږي چې دې نه چا دوه ګوتې خوړلي دي او دغه ټول هلکان ویرېږي او داسې فکر کوي چې د لانا خبره رښتیا ده چې د هغه کور کې څوک شته. بیا هلته کې یو هلک منډه کوي او کرسۍ راخلي او دغه ور په تیزه تیزه وخي او هغه ماتوي خو الټه هغه کرسۍ ماته شي او په دغه ور باندې یو خراش کې هم رانشي. بیا هغه هلک دغه ور نه بهر ته ګوري خو هلته کې څه خلک راغلي وي او پالټي کوي دوی دننه ډېرې زیاتې چغې دغه خلکو ته وخي خو هغه د دې اواز بالکل هم نه اوري او دغه خلک د بهر نه څخه اګۍ په دې باندې ولي او هلته نه وتښتېږي. دغه درې ملګري ځي او دغه ټول کور مکمله چک کوي او دوه کسان هغه جینۍ سره کیني چا نه چې یو ګوتې چا وخوړې. لانا یو کمره ګوري کوم ځای کې چې ډېر زیات کتابونه پراته وي او دا هلته کې د کاغذ یو ټوکره ګوري
کم معنی چې یوه ښځې کیسه لیکل شوې وي چې هغه مړه کړې وي چې هغه ښځې به تور جادو کولو او چا هغه راونیوله او په اوبو کې یې ډوبه کا او مړه یې کا. درې ملګري د کور کچن ته راځي او هلته کې یو هلک هلته کې جام راخلي او په جام کې خپل سر ګوري چې ډېر زیات زخمي دی او دغه زخم په ورو ډېر زیات زیاتېږي خو دا ډېر حیرانه شي چې زما سر خو سره خوږ شوی نه دی او هلته کې یو هلک ته په لوښي کې له چا لاس میلاو شي کوم معنی چې هغه ډېر ویریږي د دغه حالت حالات ډېر خراب شي دا هلته کې ډېر زیاتې باکۍ وکړي بیا د دې یو ملګري په کوټه کې ناسته وي او ډېر زیاته جاړي خو کله چې دا هغې ته راشي او غاړه ورکړي هغه عجیبه حرکتونه کوي دا بیا هغه ملګري ته و چې صبر وکړه دروازه بندوم خو اچانکه هغه دروازه په خپله باندې بنده شي او دغه جنۍ نه یو خوفناکه بلا جوړه شي کومه چې هغه دا هلک راونیسي او د مخ مانې ورته نوکارې ولګوي او هغې نه ډېره زیاته وینه روځي او هغه بلا دغه هلک نه دغه وینه وڅکي لانا او د دې یو ملګری خپلې ملګري پسې یو کمرې ته راشي کوم ځای کې چې هغه دې نه غیبه وي دوی دلته کې څه شمې ګوري چې چا بلې کړي وي او داسې معلومیږي چې دلته کې څوک جادو منتر کولو والا وي نظر دلته کې په یو کړکۍ باندې ځي او دا غواړي چې دا کړکۍ دا ماته کړي دا په هغه کړکۍ کې بیا خپل لاس ومنډي خو کله چې دا لاس روکاږي او داسې معلومیږي چې دې باندې چا خټه مږلې ده لانا دلته کې ډېرې زیاتې د شیشې بوتلې ګوري کم کې چې د انساني د جسم حصې پرتې وي شین دلته کې یو بوتل اوچت کې خو د هغې د لاس نه ښویه شي او لاندې پرېوځي او مات شي او هلته کې ډېر زیات لوګی جوړ شي خو لږ ساعت پس هغه لاس کې حرکت راشي دغه درې واړه ملګري ډېر زیات ویریږي او هلته نه وتښتېږي بل خواته دا دوه کسان خپل ملګري پسې ګرځي کوم چې هغه بلا خوړلي وي دا هلک ورته میلو هم شي خو هغه ډېر زیات زخمي وي دیو ته ډېر زیاته حوصله ورکوي خو هغه هلک ډېر زیات زخمي وي او لږ ساعت پس دا هلته کې مړ شي بیا یو جنۍ هلته کې ګوري چې دا دروازه کلاوه ده او دا په منډه راځي او بهر ته وځي او د دې ملګری دننه پاتې شي او لږ ساعت پس دا هلته کې هغه شیشکه وګوري او هغه شیشکه یو ځل بیا هلته نه غیبه شي خو دا هلک چې شاته وګوري د هغه خپل ملګری ورته راشي او اچانکه په لوګي کې بدل شي او اچانکه په هوا کې راوالوزېږي او دا په سینه ووي او هلته کې لړکي بل خواته هغه جنۍ چې بهر راغلی وي هغه هلته کې منډه کړي خو اچانکه دا په خټو کې راپرېوځي او دا جنۍ په هغه دلدل کې ډوبېږي دا ډېرې زیاتې لمبو وخي او ځان بهر ته راوکاږي او بیا د هغه اوبو نه څه لاسونه روځي او دا جنۍ ځان سره دننه وړي بیا دوی هغه خپل ملګري ګوري چې د چا لاس په شیشې باندې خوږ شوي وي او هغه ورو وچیږي بیا دوی هلته کې د خپل هغه ملګري اواز اوري کوم چې ټولو نه پیل دې غږ کور ته راغلی وي بیا دوی لاندې یو دروازه کلاوي کوم ځای کې چې دوی خپل ملګري ګوري هلته کې هغه قید وي هغه چا د خپلو لاسونو نه تړلی وي او هغه یو خبره کوي چې دغه شیشکه ډېره خطرناکه ده او موږ کې به څوک هم هغه پرېنږدي او د دې هغه ملګري هم راشي کوم معنی چې اوس دغه شیشکه حمله وکړه لانا او هغې ملګري ته دلته کې یو لاره راپیدا شي او په هغه سورنګ کې ننوځي او دغه کور نه بهر ته تښتي خو د لانا ملګري چې کله مخکې لاړ شي سیډ نه هغې نه څوک لاس راونیسي او هغې نه یوه ګوته وکاږي او دا بل څوک نه بلکې هغه شیشکه ده چې د دې جنۍ نوکان نوکاږي او ځان ته یې لګوي او ظاهره ده چې دغه جنۍ ډېر زیات درد محسوس کړي شاته په لانا باندې هم څوک حمله وکړي او د دې سر بره سره ولګي او د لاندې رالاړه شي او هلته کې بېهوشه شي شی نو د هغې ملګری هغه پنجره اوچتوي او خپل ملګری ته یې بهر ته روکاږي خو هغه شیشکه دلته کې راشي او په دې دواړو باندې حمله وکړي پیله دا یو کس صدقه ورکړي او هغه پنجره په دې رالاړه کړي او د دې کم ملګری چې په دې کې قید و هغه پنجره راځي او ډایرکټ د دې په سر باندې ورځي لانا ته یو ځل بیا عجیبه غوندې کې خیالونه راځي کوم کې چې دغه شیشکه دا ویروي او د لانا حالات ورو په خراب شي خو د هغې ملګري هلته کې راشي او دا په مکمانې بچ کړي بل خواته د دې یو ملګري غیبه وي کومه چې په تشناب کې ولاړه وي دوی هلته کې په تشناب کې راپیدا کړي خو هغه عجیبه غوندې کې شوي وي او داسې معلومیږي چې هغې نه اوس بوډۍ ښځه جوړه ده خو څنګه چې دا هلک دا جنۍ دلته نه بوځي او د دې لاس راکاږي د دغه جنۍ د لاس نه پوټه کې ووړي او د دې لاس کې راشي او د دې جسم ډېر زیات کمزوری شوی وي او لږ ساعت پس دا جنۍ په تشناب کې هلته کې مړه شي بل خواته دا هلک ډېر زیات دې حالاتو نه تنګ شوی وي او دا هلته کې پیټرول اخلي او په دغه ټول کور باندې اچوي خو دې نه پیله چې دا هلک هلته کې ور لګوي هغه شیشکه راشي او په دې هلک باندې حمله وکړي او دومره ورانې ووهي چې د هغې د خېټې نه ټولې کلمې روکاږي او هلته کې مړ کړي
شین دلته کې ډېر زیات غوسه شي ولې چې دې ملګري پر ورو مړه کېږي او دا بیا هغه کوټې ته راځي او هغه کوټې کې هر یو شی ماتوي او په تیزه چغې وهي چې ما ته مخامخ راشه او اچانک بیا هغه بلا دې ته مخامخ راځي. شین نانا ته وایي چې دغه کړکۍ نه مانې بهر وځه او هغه داسې وکړي هلته نه لاړه شي او بیا دا بلا په شین مانې حمله کوي. دغه بلا د خولې نه ټول لوګی راوکاږي او د دې هلک په مخې پرېږدي په کوم باندې چې د هغې مخ ټول وسوځېږي او دغه شانتې هغه هلک مړ شي. لانا چې د کړکۍ نه بهر راغلی وي او ډارې کې په خټو کې ټوپ کړي وي هغه هم هلته کې بهر وځي او هلته کې ګوري چې له شین پلار ډېر زیات پولیس بهر ته راوستي وي او دې پسې ګرځي ولې چې دوی ته پته لګېدلې وي چې هغه ټول هلکان دې کور ته راغلي وي. لانا دې ته وګوري او په چغو شي خو څه فایده ونه شي او د هغه بلا راشي او لانا هم په دغه اوبو کې لاندې بوځي.